Burası tamamen دا ځای şeyin د پانګوالۍ د زړه په شان دی. زما موخه هویتي سیاستونه دي. زه فکر کوم د همجنس بازانو په شان د نورو جنسي هویتونو لرونکي کسان د ادغام پر ځای کنټرولېږي او ټکول کیږي. دلته هر څه مصرفي دي. له مصرفي نه مې موخه شیان نه بلکې د احساساتو، بدن او جنسیت مصرف دی. ما فکر کړی و چې دلته به ازادي وي، خو ازادي نشته. دلته لیبرالیزم وختي تبخیر شوی دی. ما چې په لومړي ځل دلته ګډون وکړ، ټولو ویل چې له سوداګریزو اعلانونو ډک لاریون دی. دا په رښتیا هم د پانګوالۍ زړه دی. نشئ کولی د جګړې، لوږې یا بلې ورته مسلې په اړه د لاریون لپاره 1 میلیون خلک راغونډ کړئ، خو که خلکو ته ووایئ چې جامې واغوندئ او هسې دریځ ته پورته شئ، نه پوهېږم ولې، خو ډېر خلک راټولیږي. ما ته دا کار لږ خطرناک ښکاري. دلته د بېلابېلو جنسیتونو لرونکي کسان په هویتي سیاست کې ډوبېږي او زما له نظره په دې ستره غونډه کې د دوی ګډون هم له زړه نه دی، بلکې نور بیروني لاملونه لري. موږ باید د ساتیري او مبارزې ترمنځ پولې وپېژنو. Burada doktor öğrencisiyim. ما په ترکیه کې په پوهنتون کې کار کولو. زه 29 کلن یم. دلته د زده کړو لپاره راغلی یم او اوس دکترا کوم. په برلین کې مې کال نه دی پوره شوی او د زده کړو په وسیله راتګ راته غوره او اسانه لار وه. په بله وینا له ترکیې نه په دې ډول راوتښتېدم. زه د جنسیتي فضا یا کویر سپیسز په برخه کې زده کړې کوم. له دې مخکې مې د فضا په ټولنپوهنه کې زده کړه کړې ده. اوس په خپله دکترا کې پر کویر سپیسز باندې کار کوم. د برلین د غوره کولو لپاره زما دلیل د دې ښار له کچې زیات پرانستی هویت دی. زه له وړاندې په برلین کې د اوسېدلو او دلته د راحت احساس په اړه پوهېدم. زه د ټول جرمني په اړه نه پوهېږم، خو د برلین په اړه ویلای شم چې دلته ښه احساس لرم. البته دلته نور داسې خلک هم شته چې زما په شان د آرامۍ احساس نه لري. دلته له اقتصادي اړخه ځان آرام احساسوم، همداشان د ازادۍ له اړخه هم، ځکه دلته ازادي ده او زه پکې راحت یم. البته ځینې ثابت حقونه او له 300 تر 500 کالونو مدرنیزم شته چې ډېر بشري حقونه یې پیاوړي کړي دي او وروسته د بېلابېلو جنسي هویتونو حقونه هم پرې ورزیات شوي دي. په ترکیه کې دا هر څه نوي دي. دا هر څه ښه دي، خو د پرتلې وړ نه دي او ترمنځ یې ستر توپیر شته. کله چې په ترکیه کې خپلو حقونو ته د لږکیو د لاسرسي په اړه فکر کوئ، د بېلابېلو جنسیتونو ټولی د ټولو په پای کې دی. زه ویلای شم چې دلته ځان راحت احساسوم او دا احساس له هغه ځای سره نشم پرتله کولای. Burada rahatım diyeyim.